نه غټه فایده د دې ګناهونو هغه ما ته اوس وایي چې کوم توروالی په زړه کې دی او توروالی په مخ باندې او په دین کې کمزورتیا راشي او رزق بې برکته شي. دا معنی بس خلک تپوس کې راشي زما په رزق کې برکت نه شي. زه ته اولنی سوال دا کوم، اولنی چې ته به دیندارۍ کې څنګه یې؟ اولنی سوال زه د انسان نه دا کوم چې کله ما پسې راشي او د رزق فریاد کوي که نه، زه یم ته په دغه کې څنګه یې په دیندارۍ کې؟ ځکه چې د بېدیني نه د انسان د رزق بې برکته کړي. ورسره دا یاده کړي د دې انسانانو په زړونو کې د ده سره بغض پیدا شي. څومره چې ته د الله خوښ وي دومره به د الله د بندګانو خوښ وي، او څومره چې ته د الله نه لرې کېږي دومره به د الله د بندګانو د دې زړونو نه ته لرې کېږي، د هغوی نه به د هغوی به درنه بغض پیدا کړي. که غواړي چې دا توروالی د ګناهونو که هغه په زړه کې دی، که هغه په مخ باندې دی، که هغه د رزق بې برکتي ده، او که هغه د مخلوق دا لرې کېدلي ستا نه، که دا هر څه ختم کړي که نه، د هغې دپاره به څه کوې؟ د هغې دپاره به استغفار کړي. څومره چې ته استغفار کړي او استغفار نه کول دا ګورې تکبر دی. ښه لکه یو سړی وایي زه د الله نه بخښنه نه غواړم، نو دی خو وایي نه چې زه تکبر کو، او مطلب یې دقه دی چې ځان دومره لوی ګڼي چې دی وایي زما دې ته ضرورت نشته. او د هغې دپاره بیا وګوره قصه د ټولو انبیاو چې کوم قومونه الله رب العزت تباه کړي دي د هغو هغه قصې ټولې واوره، هغوی کې تکبر الله ته واپس شوي نه دي د دې ګناه، او شروع یې د چا نه وکړه؟ نه د شیطان نه. چا ووي دا ووي؟ بارک الله فیک. د شیطان نه غلطي شوې وه که نه وه؟ څه غلطي دي شي؟ سجدې نه ولګوي، بیا استغفار وکړو؟ نه. الله رب العزت کوم ځای ته ورسېد؟ ښه آدم علیه السلام نه خطا شوې وه که نه؟ شوې ده. هغه د بیبي نه هم خطا شوې. الله منع کړي چې ته به دې ونې ته نه نږدې کېږي، دا د هغه یو لغزه شو او هغې ته ور نږدې شو. بیا یې څه چل وکړو؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دوانو الله ته دا وی الله موږ د ځان سره ظلم کړی، او که ته موږ ونه بخې او ته په موږ باندې رحم ونه کړي نو موږ به د تاوانیانو نه شو. نوح علیه السلام کله چې د هغه په قوم باندې عذاب راغی، هغه هم د هغوی د تکبر د لاسه او د هغوی د هغه ګناهونو د لاسه، نو هغه خپل زوی ته اواز وکړو ویې راځه ما سره دې کښتۍ ته راوخېږه. کیسه به تاسو ته یاد هغه راونه او عذاب راغی. نو نوح علیه السلام الله ته دا وویل یا الله زما زوی تا خو ما ته دا ویلو چې د ستا اهل کې دی او ستا اهل به زه بچ کو. الله ورته وویل نوح دا تپوسونه به زما نه کوې، ستا دا تپوس نامناسب، هغه ستا په اهل کې نه و. ولې ستا په اهل کې نه و؟ کافر و، هغه دا دین منلی نه دی. څنګه د هغه مبارک کې سوال ډایرکټ هغه دا وویل قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی. یا الله زه پناه نیسم په تا د څه نه چې زه تا نه داسې تپوس وکړم چې ما سره د هغې علم نه وي. بیا وایي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. که ته ما ته بخښنه ونه کړې زه به تاوانیان وکړم. د انبیاو طریقه تکبر پکې نه وي. ها موسی علیه السلام ماسپښین کې چې هغه ښار ته راغی او دوه کسان وران شوي وو، هغه یو له یې سوک ورکړو، هغه مړ شو. حالانکې د قصدن سوک هم نه ورکړه، خو دا د دوی هغه اوچت مقام دی چې څنګه سړی مړ شو، هغه ته پته ولګېده چې دا خو شیطاني کار و. شیطان غوښته دا چې داسې وشي، او زما د لاسه سړی مړ شو. ډایرکټ یې وویل
ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. یا الله ما د ځان سره ظلم کړی دی نو ما ته څه وکړه، ما ته بخښه. ها داود علیه السلام هغه دوه کسان پسې راغلي څه دپاره؟ فیصلې دپاره. یو یې زما سره یو کم د دې یو سره یو کم سل ګړي بيزي دي، د بل سره یوه ګډه ده. د یو کم سل والا ورته وایي چې دا یو مال راکړه زما دا سل وپوره شي. اوس مشهوره دا ده، مشهور تفسیر دا ده، ما ته اوس ذکر کړی و چې داود علیه السلام د دې یو خبره واورېده او د دې بلې وانه اورېده. په ډاري کې د یو ته ووایي ته دا یو ګډه دله ورکړه. دا یو تفسیر دی. اگر که زړه پې داسې نه مطمئن کړي چې داود علیه السلام دومره الله هغه له خاص کار دا ورکړی چې هغه به فیصلې کولې. هغه څنګه د یو کس نه خبره اوري د بل نه نه اوري. نو دې کې دویم دا دی چې دا دواړه کسان رالو او دی په منځه ولاړو، ټیم ورنه ورکړی. نو چې کله دته پته ولګېده چې زما دا ټیم ورک نه ورکول دوی له دا خو نامناسب پکار دا و چې څنګه دوی راغلی او ما دوی له ټیم ورکړی وی. نو الله وایي فاستغفر ربه وخر راکعا واناب. داري کې د الله رب العزت نه بخښنه وغوښته او دا ټول پرېږده. رسول صلی الله علیه وسلم وایي زه د الله رب العزت نه په یو مجلس کې څو پیرې بخښنه غواړم، او یا پیرې او یو حدیث کې سل پیرې راشي. څومره چې تاسو د استغفار وایئ دومره به الله رب العزت ستاسو د زړونو نه توروالی د ګناهونو د لاسه چې هغه ختموي. ځکه چې دا ګناه په زړه کې تور داغ پرېږدي، هغه داغ په دې سره ختمېږي. په دې مخ کې توروالی راشي، انسان دا مخ بېسیره شي، بې برکته شي، دا ورسره ختمېږي. رزق کې بې برکتي هغه ورسره ختمېږي. د بچو د انسان د بچي بدعمله وي، الله رب العزت ورسره په بچو کې خیر راولي. ښځه بد اخلاقه ده، د خاوند خبره نه اوري. استغفار کوه رب العالمین، ستا دا بچي، ستا دا ښځه، ستا دا خپلوان، دا ټول به الله رب العزت نیک عمله کړي. مزدوري دې نشته، استغفار ډېر غواړه، الله رب العزت به درله حلاله پراخه روزي درکړي. قرضې د باندې ډېرې دي، استغفار. بچي دې نشته، استغفار. ملک ته تله غواړې، مسافرۍ تنګ کړی، استغفار. او داسې نورې چې څه مسله ته یادې د هغې حل استغفار د دنیا او د آخرت. نو دا یو مختصر نصیحت و ټولو ملګرو ته، ټولو وروڼو او خویندو ته چې هر وخت خپله ژبه لمده ساتئ په څه باندې؟ په استغفار باندې. الله رب العزت چې موږ له دې د ویلو توفیق راکړي. او انشاءالله سبا نه به د درسونو سلسله کوي، د سوالاتو جواباتو نشست، او بیا په هغې پسې د عمدة الاحکام درسونه، او د جمعې په شپه چې به کوم زموږ درس و اصولۍ کې، او بیا د سیرت د صحابه کرامو به تفصیل. او ما ته ترتیب وي، کوم ملګري نه خبر هغوی خبر کوي، ځکه چې هغوی کې اکثر ملګري دي چې هغوی ته خبر نه رسېدلی، نو هغه خبر کوي. الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.